الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم ویس کرني او تاسو ګورئ ویس کرني افیشل. مینوالو خپل کلي ته راغلی مو دغه درسول ډېر وایي چې مونږ جرندې ته راغلي یو. ډېر ښکلی ځای دی او اوبه هم دي پکې، هر څه موجود دي. دغلته پکې د اوبو جرنده ده چې کوم ځای کې دانې چې کوم دي دا وړه کېږي. مینوالو دا ډېره ښکلې علاقه ده. دلته کې خلک سیر و تفریح له راځي، دلته کې خلک لامبلو له راځي او ما سره اوسئ. مخکې چې کوم دا دانې وړه کوي دا هم تاسو ته ښیو. ما راځئ مخکې ویډیو وګورئ. مینوالو ژرندګړي ماما سره ولاړې مو د دې نه به تپوسونه کوو چې دوی دا جوار چې کوم دي دا وړه کوي. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا څنګه یې ښه؟ خیر بچي. نوم مو څه دی بابا؟ طاهر خان. ښه دي. تاسو چې کوم دی تاسو د جوارو د غنمو نه څومره من اخلئ؟ نه د من غنمو نه 2.5 سیره. ښه دي. او د جوارو نه 3.5 سیره د من نه. ښه دي. او د ورځې څومره چې دانې نو دا وایي 140 من وایي، د غنم 40 یا نو 60 وایي. او د ورځې څونه دغه کوي؟ د ورځې چې دانې ماښامه پورې بیا 2 منه کوي. دا دې درنده شپږ شپېته کاله چې جوړه شوې ده. جوړه شوې ده. هغه تاریخ لیکلی. مینوالو دا وه د اوبو جرنده چې تاسو کته چې هغلته کې پکې دانې خوړه کېږي او دلته کې پکې اوبه دي. نو مینوالو د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره زما پیج ویس کرني بېنواز او زما چینل ویس کرني افیشل تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. الله خیر.